په نامه د هغه رب ابتدا ده په نامه د هغه رب ابتدا ده چې آدم یې د دې خاورې نه پیدا کړ ورپسې کوم تعریف د هغو سترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړ د ټول حضیر محفل ته ډېره مینه ډېره احترامات او وس مې نه کېږي چې د ټولو ته په نمبر وګرځم هر یو ته ځان نه په تندي دا دواړه جوړه لاسونه کېږدم نو هم به ستاسو شکریا ادا نه کړي ګوهر دویز صاحب راته ویلي وو یاره خدای د خیر کې باران څوک به راشي که باران نه شي نو ما ویې که په دې باران کې ما له څوک رانغله او غره ته بیا څوک د تصویر په خیال راغی نو مې ورته وویل چې بس نو ډېر ښکلی پروګرام وشو او روان دی زموږ ډېر ګران مشر عباسي صاحب صاحب زموږ خپل مشران زما پلار والد صاحب هم ناست دی زما ترونه ناست دي او زما د کلي هم ډېر خواږه درانه ملګري راغلي دي ورسره کارتنګ دا زموږ ټوله یوه علاقه ده نو د دې نننۍ موقع په مناسبت سره به ته صرف دغه خبره قدرې وکړم چې په یو کمپنۍ کې ګورنویت صاحب په یو کمپنۍ کې وي چېرته د یو جینۍ 2 کروړه روپۍ انعام راووته عباسین صاحب په یو کمپنۍ کې چېرته د یو جینۍ 2 کروړه روپۍ انعام راووته نو د کمپنۍ هغه مشر وایي چې یاره دا خبر دې ته په څه طریقه ورسوو چې یاره په دې د خوشحالۍ نه څه چل ونشي نو یو بوډا بابا په لاره باندې روان و بس هغه بابا دې خبرې د منتخب کړه چې یاره بابا دا خبر به ته دې جینۍ ته وررسوي خو په داسې طریقه چې په دې د خوشحالۍ نه څه چل ونشي نو هغه بابا هغه جینۍ ته وي یاره خړو که ستا چېرته 2 کروړ روپۍ انعام راووته نو ته به څه وایې څنګه به یې نو هغه جینۍ ورته وي که زما چېرته 2 کروړ روپۍ انعام راووته نو زه به په هغې کې 1 کروړ روپۍ تاله درکړمه او بل به سره واده وکړم او دواړه به ښه د مزو ژوند تېرو نو دا خبره اورېدله چې په باباو ته څه چل شو بابا په بله ورواړو نو ما وی چې تاسو له ما نه کومه مینه نن راکړله او ما نه کوم داد راکړه نو ما ویاست نه چې لکه دا بابا په بله ورواړو او ګورنویت صاحب بیا وایي چې شعرونه ووایه نو دغه څو شعرونه چې دغه څو شعرونه نوي به ته ووایم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو ته بار لا پوږو ژوند دی او د خپلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو بهانو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی او دغه څو شعرونه نور هم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وژنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره د خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه بس اخري اختتامي وامه چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه عباسین صاحب چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او څه ناسې د کردار امتحان اخله تش د رنګ پخې وګرو پسې مزه او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي اسم نه دي په دې نرو پسې مزه او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه
مننه چې د ننګ ډک یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده و نو ستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه او دا غریب د خپل جنون سره لګیا وي د اوتر په دې سندرو پسې مزه یو جهان مننه اردو هغه استاد باندې چې کوم نظم دی هغه وایي بس بیا به خبره خلاصه ان شاء الله استاد باندې اردو والے مله په دې صرف تاسو خو نشو کولای وایي ماته د استاد دا نظم تاسو بیا بیا وایي نو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاد وی او څلېرویشت ګنټې ورځ کې مې پنځه ګنټې ډیوټي وی چې سار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخه اغوستی وی نه بیټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډفري وی نو چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وم چې زم چېرته استاد وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وی نو په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وم چې زم چېرته استاد وی او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی ګوهر نوید صاحب ته د ډالۍ چې دوی غوښتنه وکړله چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېر زده کړي دي استاد مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادو ما څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر په دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وم چې زم چېرته استاد دی یو جهان